غزل تاسو لپاره د افغانستان د یو بل ښکلي او تازه حاصل د رومیانو څخه یوه ځانګړې او تازه خپرونه له دغه سیمې څخه لرو. چې ماشاءالله ډېر ښکلي او په زړه پورې حاصلات په دغه سیمه کې شوي دي. ما خو خپله دوه جریبه انشاءالله کرلي دي او نور هم شاوخوا ګاونډیانو او دیکانانو چې دی ماشاءالله ښه ډېر حاصلات رومیان دي او سږکال یې ماشاءالله حاصلات ډېر څو چنده زیاتوالی هم کړی دی او ښه راغلي دي. من قیمت چې دی اوس 80 افغانۍ دی. لګیا دي پنځه شپږ کسان کار کوي او چې هر څومره د رومیانو بیه لوړېږي په هماغه اندازه باندې د کارګرو ضرورت پیدا کېږي او ځوانان په کار باندې مصروفه کېږي. دغه سیزن شروع شوی تاسو تر اوسه پورې څومره اخیستي دي چې خرڅ کړي هم دي بېرته؟ یاره موږ به اخیستي داسې وه چې یو 80,000 80,000 منه مو اخیستي. 80,000 منه مو اخیستي؟ هو ماشاءالله بیا خو ښه دي نو بد نه دي دومره. هو بس روان یو پکې نو. کال نه سږ کال انشاءالله حاصلات ښه دي خو د حاصلاتو په مطابق باندې د ریټ په مطابق باندې د ریټونه ډېر کمزوري دي نو چې دا خرچې پې واچي او دا مصرفونه پې واچي هغه مصرفونه خارج دغه بزګر ته خپله دیړي نه پاتې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي تلپاتې او نه هېرېدونکې نامه سلامونه. جوړ په خیر ستړي مه شئ. د همیشه بهار افغانستان ډېرو درنو او خوږو لیدونکو هیله من یم چې تاسې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانع الله باور د یوې نوې خپرونې سره یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو دا ځل تاسو لپاره د خپرونو په دوام سره ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ ته راغلي یو او دا ځل تاسو لپاره د افغانستان د یو بل ښکلي او تازه حاصل د رومیانو څخه یوه ځانګړې او تازه خپرونه له دغه سیمې څخه لرو. نو ماشاءالله تاسو ګورئ دلته په دې سیمه کې ډېر ښکلي او په زړه پورې حاصلات د رومیانو شوي دي. دلته به له بزګرانو سره خبرې اترې په دې ولرو چې د دوی حاصلات او تر څنګ د رومیانو نرخونه څه ډول دي. نو هیله من یم چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او پوره خوند ترې واخلئ.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر. صحتمند تازه خوی. ډېره زیاته مننه. ته ښه انشاءالله صحت؟ الحمدلله شکر د الله احسان دی خدای فضل دی. ډېره مننه. نوم دې راته واخله. نوم مې زین الله ظاهره. زین الله ظاهر. ظاهر صاحب ښه انشاءالله؟ الحمدلله شکر د خدای فضل دی. ګرمۍ سره څه حال دی؟ ولا انشاءالله اوسه پورې خو هوا ښه ده، بارانونه وو او یو څه ناڅه موسم ښه دی. دغه د رومیانو کار تر څنګ د الوګانو کار اکثره په ګرمۍ موسم کې که نه؟ او دا ګرمۍ موسم کې راوځي او بس انشاءالله مطلب د دې ساحې آب و هوا صحیح ده. دا راته ووایه چې سږ کال د رومیان څومره کرلي دي په خپلو ځمکو کې؟ ما خو خپله 2 جریبه انشاءالله کرلي دي او نور هم شاوخوا د شاوخوا ګاونډیانو او د کانانو چې دی ماشاءالله ښه ډېر وسیلات رومیان دي او وسیلات هم ښه دي او الوګان او رومیان ډېر دي. ډېره مننه. دا راته ووایه چې په ټوله کې د سږ کال حاصلات څنګه دي؟ تېر کال سره څومره پرتله کوي چې تېر کال ښه و که سږ کال ښه دی؟ سږ کال یې ماشاءالله حاصلات ډېر څو چنده زیاتوالی هم کړی دی او ښه راغلي دي. خو یوه ګیله زموږ د خارج نه چې دا کمې دواګانې موږ تجاران را واردوي دغه دواګانې ډېر کمزورې او بې کیفیته وي. حتی تر دې پورې چې دغه پیشوګۍ یا پیشۍ باندې به موږ دواګانې په درېیمه کې شنلې، درېیمه ورځ بعد نو هېڅ هغه مردارولې به نه او نه به مطلب دغه کولې. ورځ په ورځ به هغه پیشوګۍ یا پیشۍ زیاتوالی به یې کوو، کموالی به یې نه کولو. تاسو چې کله دغه رومیان وکرئ په څومره وخت چې د حاصل ته رسېږي څومره خو دا ډېره خواري هم غواړي که نه؟ دا مطلب د 3 میاشتو فصل دی او بس محنت خواري ډېره غواړي ځکه دې کې به دا د رمبي کارونه به هم کوئ، دواګانې او نور مطلب د صفایي ډېره غواړي. نو دغه یوه هفته مخکې که نه دغه د رومیانو بازارونه ډېر کمرنګه وو، دغه اوس ډېر کمې ورځې کېږي چې بېرته راښه شوي دي. ستاسو څه غوښتل دي د خپل دولت څخه تر څو دې لپاره ښه بازار پیدا کړي، تر څو تاسو چې کوم مصارف کړي دي په خپلو پټیو باندې چې هغه بېرته پوره شي؟ د موږ د دولت څخه غوښتنې دغه دي چې مطلب د خارج دپاره د موږ د حاصلات او دغه شي صادر شي او هغو سره مطلب د تجارت مطلب یو دغه وکړي، لاسلیک ورسره وشي او دا چې د موږ د افغانستان ټول سبزیانې چې دی دغه موسم کې ټول عموما راوځي او بس دا چې په خارج ته وارد نه شي. نو دلته چې دی په همدې خاطر دی دا نرخونه کمرنګي ښیي او مطلب ورځ په ورځ دا نرخونه ټیټواله پیدا کوي. تاسو په دې پټي باندې شروع کړې ده، دا اول ځل دی که نه تر تېر ځل کوم ځل وړي دي؟ نه دا دویم چین دی انشاءالله او یو چین ته هم مطلب بازار ته وړاندې کړی دی او دا چې مطلب څو پاکټه کړي وو تېر ځل؟ تېر ځل یې دی 200 پاکټه کړي وو. 200 پاکټه. او دې پېره دې څومره امید شته دی؟ او دې پېره انشاءالله د 500 پاکټو پورې امید لرو چې انشاءالله دا د دویم چین کې دا حاصل ورکړي. 500 پاکټو پورې انشاءالله. دا راته ووایه چې کله دغه سیزن شروع کېږي تاسو سره موږ چې ګورو ماشاءالله دلته زیاتره ټول رومیان دي. تاسو سره په دغه کار کې څو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي؟ دلته خو تر 8 نفرو پورې مطلب موږ سره د ورځې د کارګرو زمینه برابرېږي او انشاءالله مطلب هغه هم خوشحاله دي او یو بچو ته یو رزق نفقه ورته مطلب ملاویږي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. نور خو څه پیغام نه لرئ غوښتل؟ بس پیغام همدغه دی چې د موږ دغه رومیان الوګان د خارج ته مطلب صادر شي او موږ ډېر تکلیفونه او تاوانونه هم کړي دي او مطلب چې خپلو بچو ته پې یو حلال رزق نفقه راوړو لاسته. په همدې هیله ډېره مننه. سلام علیکم. مهرباني خدای
بیا هم ستړي مه شئ. ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه ماشاءالله په دغه سیمه کې ډېر ښایسته او ښکلي حاصلات سږکال د رومیانو شوي دي چې دلته هم تاسو ګورئ ځوانان لګیا دي او پټي کې دغه تازه رومیان راش کوي او بازار لپاره یې منظم کوي. دوی سره به خبرې اترې ولرو چې سږکال د دوی حاصلات څه ډول دي او څومره یې په خپلو ځمکو کې کرلي دي. السلام علیکم. ستړی مه شې وروره. سلام ورور ښه جوړ کراري ډېره زیاته مننه. ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې تاسو په خپله ښه خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. نوم دې راته واخله. نوم مې بلال وصال د خوږیاړو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ څخه. ښه وصال صاحب څنګه یې ژوند ښه تېرېږي انشاءالله؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې تاسو په خپله ښه ډېره زیاته مننه. څنګه یې ګرمۍ سره؟ والله ښه الحمدلله تېرېږي نو ورځې شپې دي کله ګرمي شي کله یخني شي. ډېره مننه. دا راته ووایه چې سږکال څنګه چې په دې سیمه کې د رومیانو حاصلات څنګه دي؟ تاسو په خپله سږکال څومره کرلي دلته؟ الحمدلله موږ خو خپله چې ده دغه یو جریب ځمکه هم کرلې ده او حاصل هم په دغه رقم دی انشاءالله. بارانونه نشته د دغې د وجې نه رومیان چې دي لږ کم وتم دي. که دا راته ووایه چې په ټوله کې تاسو به تېر کال هم کرلي وو او سږکال هم دغه دی اوس ماشاءالله کرلي دي او ښایسته ښایسته رومیان موږ چې ګورو نیولي دي. څومره تفاوت راغلی تېر کال سره د سږکال؟ تېر کال چې و بازارونه ښه وو حاصلات سم وو. سږ کال چې و بارانونه نه وو حاصلات کمزوري دي. انشاءالله د دې نه وروسته به الله پاک که نرخ ورکړي د دهقانانو به یو څه کار وشي انشاءالله. انشاءالله. موجوده وخت کې د یو من قیمت څو افغانۍ دی؟ یو من قیمت چې دی اوس 80 افغانۍ دی. 80 افغانۍ دی. چې کله دغه سیزن شروع شي تاسو سره په خپله څو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي؟ تاسو سره څو کسان په کار مصروفېږي دغلته؟ تاسو ګورئ په دغه ځمکه کې موږ سره لګیا دي 5 کسان کار کوي او چې نور نرخونه ښه شي نور خلک کارګر نیسي زیاتو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. دلته به هر یو دهقان سره همدغسې 5-6 نفره مصروفه دي ورځې که نه؟ حتما چې هر څومره د رومیانو بیه لوړېږي په هماغه اندازه باندې د کارګرو ضرورت پیدا کېږي او ځوانان په کار باندې مصروفه کېږي. دا چې اوس تاسو کله ټول کوئ بیا یو ځای کې باره کوئ بیا خلطه کېږي که څنګه؟ او همداسې یو ځای ته یې ټولوو بیا جمع کېږي هغې باندې معنا صافي کېږي او خراب ته نه ایسته کېږي عرضه او سم رومیان چې دغه بازار ته وړل کېږي. ډېر زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. صرف پیغام دی خپل دولت تر څو دې لپاره ښه بازار پیدا کړي تر څو بزګرانو چې کوم مصارف کړي په خپلو ځمکو کې تر څو هغه بېرته پوره شي. او بالکل همداسې ده چې یو ښایسته مارکیټینګ جوړ شي دغه دپاره او د دهقانانو دپاره نور هم لار سهولت پیدا کړي او نور هم د زراعت دپاره کار وشي. ډېره مننه. په همدې هیله خوشحاله الله دې وبخښه قدرمن اوسئ خوشحاله اوسئ. سلامونه وروره. ستړی مه شې. ښه راغلې ښه یې جوړې. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسې. ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شکر دی ته ښه ډېره مننه. نوم دې راته واخله. پروان. پروان. ښه شکر دی. ګرمۍ سره څال دی؟ بس ښه انشاءالله بس وضعیت یم. څنګه دې پټو کې ګرځېدې تجارت کوې که څنګه؟ د منګه تجارت کوو. د رومیانو که یوازې الوګانو؟ د رومیانو او د الوګانو دواړو. که ته راته دا ووایې چې سږکال بازار څنګه دی؟ موږ خو چې اکثره بزګرانو سره خبرې وکړې شکایت دا دی چې حاصلات سږکال ښه دي خو نرخونه یې نشته دی. نشته دی بازارونه نشته ټول دهقانان ټول خفه دي او ټول تجاران خفه دي هر مال وړو بس تاوان دي ځکه چې ما پټې والا نه چې مال جګړې وکړو بس دوم خفه یو موږ هم خفه یو تاوانونه دي سخت تاوانونه دي ورسره.
لکه څه وجه ده تاسو مثلا دې ځای نه دا کوم مال اخلی او بیا کومو ولایتونو ته ځي هلته خرڅېږي صحیح نه که نه حاصلاتو کې فرق راغلی یو خو دا مشکل دی چې ښاروالي پرې ډېره ده او بل دویم مشکل دی چې پاکستان د رومیان را روان دي او الوګان هم را روان دي ځکه هر ځای سټورونه دي افغانستان سټور نه لري او بس په دغې طریقه باندې دا ناکام دي پکې یعنې اساسي علت هم دغه سټور نه شتون او دی دا پاکستان کوم مال راځي هغه غیر هغه سټورونه لري هغه البته بس مال ته ذخیره کوي بیا در پسې وباسي او که دا مې راته ووایي چې په ټوله کې د سږ کال حاصلات تېر کال سره څنګه پرتله کوي تېر کال ښه و که سږ کال ښه دي نه سږ کال ښه نه دي پروس کال یې ښه و ځکه بارانونه و برشکالو بس هر شي وتون کولو سږ کال مخکې به بوجۍ 100 منه او 120 منه کولو سږ کال 80 منه کوي 90 منه کوي ځکه دیکان خفه دی کارځي تخمونه راوړي د 3000 د 2500 روپۍ بوجۍ راوړي د حاصلات ورته پوره کوي نه یعنې تر اوسه پورې چې دغه سیزن شروع شوی تاسو تر اوسه پورې څومره اخیستي دي چې خرڅ کړي دي بېرته یاره موږ به اخیستي داسې وه چې 80000 اویا منه مو اخیستي 80000 منه مو اخیستي ماشاءالله بیا خو ښه دي نو بد نه دي دومره او بس روان یو پکې نو په ټوله کې ستاسو پیغام غوښتل څه دي د خپل دولت څخه تر څو دې لپاره ښه بازار پیدا کړي تر څو بزګران چې هغه کوم مصارف په خپلو پټو کې کړي دي چې هغه بېرته پوره شي بس دولت هر څه نه دا هیله ده چې وروره چې دا سټورونه جوړ کړي او دا لارې بندې کړي نه پاکستان لاره بنده کړي ځکه چې موږ میوه چې پخه شي بس پاکستان لار بنده کړي میوه بیرته دلته موږ باندې خرابه کړي موږ دا هیله لرو چې حکومت هر څه نه لرو چې دا لارې ورته جوړې کړي لارې ګودرې ورته ډېره مننه سلامونه وروره ستړی مه شې په خیر راغلی خیر اوسې وروره تاسو په خیر راغلی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ښه انشاءالله ژوند ښه روان دی شکر الحمدلله دا سات د الله نه شکر دی ډېر بهترین ژوند روان دی ډېره مننه نوم دې راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې همایون دی او په کوچبهار کې په انګار باندې مشهور یم انګار باندې انګار باندې و نو انګار غوندې چې دی بلیږي هماغسې که نه هسې تخلص دی نه هسې تخلص مې دی دا راته ووایه چې سږ کال څنګه دی د رومیانو حاصلات په دې سیمه کې او خپله یې څومره کرلي که دلته مزدوري کوي شکر الحمدلله دا سات خو د رومیانو حاصلات ډېر په ښه طریقې روان دي او ډېر ښایسته روان دي او خپل هم کرلي نه دي په مزدوري راغلي مزدوري باندې مطلب ته چې دوی سره اوس کار کوي د ورځې څو افغانۍ اخلي ورځې وروره موږ ته 1.5 روپۍ افغانۍ راکوي 1.5 افغانۍ 1.5 افغانۍ دغه کار خو چون یو څه ښه دی که نه سویر دی خو چې راټولوي بیا یو څه سختې ګرمۍ کوي بالکل چې راټولوي په راټولونه کې لږ ګرمۍ ده چې پټي کې باندې مري نو څه وخت هم د موسم هم داسې دی چې د ګرمۍ موسم دی او خلک مزدوران بیچارهګان په دې مزدورۍ کې مجبوره دي نو هر سړی به خپل بچو ته رزق ګټي او په دې ګرمۍ کې لګیا دی او دا و چې پلاستیکونه ډکو دغه وخت کې ښایسته سیوري لاندې ناست یو
او ښه ښایسته موسم هم دی دغه ځای کې چې هوا لګېږي نو په دغه ساحه کې انشاءالله خیر خو ښایسته ماشاءالله موسم ښه دی. دی خو یو شي کمبود یې فقط شین چای نشته دی. نو داسې دی چې دا مالک هم کنجوس دی که څنګه؟ نه مالک هم کنجوس نه دی خو د شین چې ټیم هم نه دی او شین چې هم وشکلو او تاسو داسې وخت کې راغلی هر څه خلاص شوي. هر څه خلاص شوي دی او تاسو به انشاءالله واله کړو دا شین چې او ډېره مننه خوشحاله اوسئ. که ته راته دا ووایې چې په ټوله کې د سږني کال د رومیانو حاصلات تېر کال سره څومره فرق کوي؟ تېر کال ښه و که سږ کال ښه دی؟ نه تیر کال نه سږ کال انشاءالله حاصلات ښه دي خو د حاصلاتو په مطابق باندې د ریټ په مطابق باندې د ریټونه ډېر کمزوري دي چې دغه بزګران چې دغه خپل محنت یې کړی دی او خپله خواري کړې ده او د دغه مزدورانو خواري او دغه خواري دغه په دې ریټ په مطابق باندې نشي برداشت کولی چې په دې کې ډېر اصل سره یې اچولې ده ډېر دوايانې ورکړي دي او دا ریټ داسې یو ریټ د موږ د بزګرانو ته ورغلی دی چې یعنې په 80 او 80 روپۍ باندې پلاستیک ډکوي نو چې دا خرچې پرې واچي او دا مصرفونه پرې واچي هغه مصرفونه خارج دغه بزګر ته خپله دیړې نه پاتې کېږي یعنې بزګر تاوان سره مخامخ بزګر تاوان سره مخامخ دي او څه کول پکار دي په دې برخه کې افغان دولت تر څو دې لپاره ښه بازار پیدا کړي نور هېوادونو ته یې صادر کړي نو تر څو بزګرانو چې کوم مصرفونه دلته کړي هغه بیرته پوره شي. نو د موږ د حکومت د خوا نه خصوصا د امارات اسلامي د خوا نه د امید دی چې زموږ د بزګرانو ته یو ښایسته داسې یو منظم دغه برابر کړي چې نورو مملکتو سره قرارداد وکړي چې موږ خپل حاصلات په ښه ریټ باندې خرڅ شي او په ښه واردات باندې خرڅ شي چې د موږ د بزګرانو وروڼه دا خولۍ چې کوم روان د خولۍ په مطابق باندې به چې دوی ته یو څه ناڅه ورشي او دوی زړه ښه شي او بچو ته حلال رزق وګټي. په همدې هیله ډېره مننه. سلامونه مشر ته هم ستړی مه شي. وعلیکم سلام خیر اوسې سلامت ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. ډېره مننه. ستا نوم څه دی؟ ما نوم چنارګل دی. چنارګله څنګه یې؟ ولا د خدای رحم دی ښه انشاءالله. لکه چې ګرمۍ وهلی ګرمي خو لا شته دی یو خانه ګرمۍ وویلی بل خانه بیرته خوشحاله یې ځکه ماشاءالله حاصلات دې ښه دي. انشاءالله د خدای رحم دی انشاءالله حاضرات خو ښه دي د خدای رحم دی. څه فکر کوې نن مو څو پاکټه وشي له خیره؟ بس نن داسې یو سل یو نیم سل پاکټه برابر انشاءالله. سل یو نیم سل پاکټه دا دې خرڅ کړي که نه ښار ته به یې وړې؟ دا به ښار ته وړو له خیره. هلته قیمتونه څو پورې دي؟ بس 80 90 سل یو سل و شل معلومات ماشاءالله رومیان ښه دي که نه دا به یو څه ښه خرڅېږي. بس کله کله بازار خراب وي نو بس دا 2 ورځې کېږي چې بازار دا 2 ورځې لږ بازار لږ ښه شوی دی مخکې په 10 او 40 روپۍ و خو دا پرون او بل پرون سره لږ بازار ښه شوی دی. ډېره مننه خوشحاله اوسې. ته خو څه پیغام غوښتل نه لرې خپل دولت نه افغانانو نه نور نه؟ بس دولت نه موږ دا پیغام دی چې بس موږ سره همکاري وکړي او موږ دې مالو ته لار ورکړي او مسې لاړ شي له خیره او دلته بېخي موږ دغه مصارف نو هېڅ لنډوي نه نو تاوانونه پرې ډېر شوي دي او مشکل دی. بس د دولت نه موږ دا هیله لرو چې کوم خواته موږ ته سیستم جوړ کړي له خیره. په همدې هیله ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې تاسو هم له موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې ولیده. دغه ونو ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ کې د سږني کال د تازه او ښکلو رومیانو سږني حاصلات چې ماشاءالله ډېر ښکلي او په زړه پورې حاصلات په دغه سیمه کې شوي دي خو بزګران بیا هم ناخوښه دي ځکه بازار یې ډېر کمزوری دی. نو هیله من یم چې دې لپاره یو ښه بازار او مارکیټینګ پیدا شي. تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو مل شه.